السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ به یاست او د دا مهال پرې مو ورځ په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې موږ د موبایل اپلیکیشن د جوړولو یو کورس په لار اچولی دی، چې د دې کورس د لارې تاسو کولی شئ چې کله چې دا کورس پای ته ورسوي تاسو کولی شئ چې هر ډول موبایل اپلیکیشن د انډرویډ لپاره جوړ کړئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د دې کورس په اړه یو لاندې معلومات درکړم، ځکه ډېرې زما څخه پوښتنه کوي چې په دا کورس کې څه ویل کېږي، څنګه ویل کېږي او څونه وخت به دا کورس هغه ډیوریشن یا زمان یې څونه دی او فیس یې څونه دی. نو دا کورس چې دی لکه څنګه چې تاسو معلومیږي دا د موبایل اپلیکیشن د جوړولو کورس دی. یعنی په دې کورس کې موږ د موبایل اپلیکیشنونو خصوصا د انډرویډ لپاره جوړوو. د انډرویډ ډیولپمنټ یا په بل اصطلاح دې کورس موږ وایو د انډرویډ ډیولپمنټ کورس دی. نو هغه کسان چې موږ سره په دې کورس کې ګډون راسره کوي نو موږ په دا کورس کې د انډرویډ لپاره د موبایل اپلیکیشنونو په جوړولو باندې به کار کوو. دا کورس چې دی دا دوې برخې لري. د دې کورس هغه لومړۍ برخه په هغې کې موږ جاوا ژبه وایو. موږ په دې کورس کې په انډرویډ سټوډیو کې به موبایل اپلیکیشنونه جوړوو په جاوا ژبه باندې. انډرویډ سټوډیو چې دا خپله د ګوګل د خوا څخه د انډرویډ اپلیکیشنونو د جوړولو لپاره هغه آفیشیل آی ډي ده. نو ځکه موږ په هغه آفیشیل شي کې د انډرویډ موبایلونو لپاره اپلیکیشنونه جوړوو. او د پروګرامینګ لنګویج څخه چې استفاده کوو هغه جاوا ژبه ده. جاوا ژبه چې ده دا به په یوه میاشت کې وویل شي. هغه کسان چې د پروګرامینګ سره آشنایي لري نو د هغوی لپاره به ډېر اسانه وي دغه یوه میاشت کې موږ سره جاوا ژبه باندې پوهېدل. او هغه کسان چې آشنایي نه لري د پروګرامینګ سره او لومړی ځل چې غواړي پروګرامینګ وکړي په دغه یوه میاشت کې جاوا ژبه هغه اساسات چې دي هغه سنټکس چې دی هغه دغه زده کړو تر څو چې وکولی شو د انډرویډ لپاره یو ساده اپلیکیشن پر ډیزاین کړو. د دې جاوا ژبه چې موږ کله وایو د دې لپاره موږ د ایکلیپس آی ډي څخه کار اخلو په دغه میاشت کې تر څو هغه د جاوا ځینې ساده فنکشنونه او هغه کارونه چې دي هغه په دازه کې ترسره کړو. وروسته چې کله یوه میاشت موږ دا وویل موږ بیا راځو انډرویډ ډیولپمنټ ته. انډرویډ باندې کار شروع کوو، انډرویډ ارکیټیکچر زده کوو، انډرویډ په اړه عمومي چې دا اپریټینګ سیسټم څنګه اپریټینګ سیسټم دی، څنګه ارکیټیکچر لري، ساختمان یې څنګه دی دا زده کوو. او دغه بعد موږ په انډرویډ سټوډیو کې موږ موبایل اپلیکیشن جوړول باندې کار شروع کوو. د صفر څخه بیا در هغه موبایل اپلیکیشن چې زموږ ګډونوال د دې کورس انتخاب کړي په هغه باندې کار کوو. د صفر څخه یعنې د خالي پروجیکټ څخه شروع کوو بیا د هغه اپلیکیشن د پای پورې یعنې مکمل پروسس سټپ بای سټپ باندې مخته ځو هغه اپلیکیشن جوړوو. چې کله تاسو ووینئ چې په انډرویډ سټوډیو کې موږ څنګه یو اپلیکیشن جوړوو هغه چې هر اپلیکیشن و چې هغه د ګډونوال په خوښ انتخابېږي. کله چې تاسو یو اپلیکیشن جوړول زده کړئ بیا تاسو خپله کولی شئ چې هر ډول اپلیکیشن چې ذهن ته درته راسي هغه کولی شئ ډیزاین یې کړئ او جوړ یې کړئ. دا کورس چې دی دا د زوم د لارې دی، یعنې موږ به هر ورځ د زوم د لارې میټینګ لرو. د زوم د لارې به زه دلته خپل کمپیوټر کې تاسو کار کوم او تاسو به خپل په کورو کې کولی شئ چې زما سره په دې دغه کې په دې کورس کې خپل د کورو څخه ما سره کولی شئ تاسو یو ځای شئ. ضرورت نشته ډېر خلک مسجونه کوي چې موږ په نور ولایتونو کې موږ څنګه کولی شو میټینګ کورس څخه ګټه واخلو. زه ورته وایم چې دا کورس چې دی دا آنلاین کورس دی، یعنې فزیکل کورس نه دی. آنلاین کورس دی تاسو کولی شئ د هر ځای څخه ما سره وصل شئ او ما سره په دې کورس کې ګډون وکړي. ښه، جاوا ژبه کې موږ څه شی وایو؟ موږ به په یوه میاشت کې په جاوا ژبه کې ځینې د جاوا ژبې هغه اساسات وایو. هغه څوک چې په پروګرامینګ سره پوهېږي شاید هغه دغه شیان ورته اسان وي، هغه کسان چې نه وي هغه به ورسره بلد شي. موږ د جاوا ژبې په دغه کورس کې په یوه میاشت کې موږ د جاوا ژبې هغه اساسات وایو، د پروګرامینګ هغه اساسات یا کانسپټ باندې بحث کوو. همدارنګه ځینې ساده شیان لکه کنډیشنل سټیټمنټس لکه اف په سویچ ودا یا وریبلز لوپ دا شیان به پېژنو. همدارنګه میتود کلاس فیلډ دغه کانسپټو باندې به ځان پوه کړو ځکه چې بیا دا وروسته موږ سره په انډرویډ ډیولپمنټ کې مخته راځي نو باید موږ په اول د دې شیان سره پوه شو. همدارنګه اوبجیکټ اورینټډ لنګویج
یو پیژندګلوي یا دغه پیژندګلوي هغه ورکول کېږي په دې کې. همدارنګه ډېر نور شیان شته چې ما دلته نه دي راخیستي، ما ځینې ساده دغه راخیستي دي. ډېر په یو میاشت کې ډېر شیان موږ وایو په جاوا کې، تر څو موږ آماده سو چې انډرویډ ډیولپمنټ شروع کړو. کله چې موږ جاوا نه زده موږ نو کوی انډرویډ ډیولپمنټ ته راځو، یا یو پروګرامینګ لانګویج نه زده موږ نو کوی چې انډرویډ ډیولپمنټ یا د انډرویډ لپاره اپلیکیشن جوړ کړو. کله چې موږ جاوا ژبه زده کړم بیا راځو انډرویډ ډیولپمنټ ته. انډرویډ ډیولپمنټ خو انډرویډ چې یو ډېر غټ سیستم دی. موږ به په دغه 2 میاشتو کې هغه څه ووایو چې په دا 2 میاشتو کې به پوره بلدتیا ورسره پیدا کړو. همدارنګه هر ډول هغه اپلیکیشن چې ډېر باک اینډ سره کار ونه لري موږ کولی چې هغه اپلیکیشنونه په دغه 2 میاشتو کې زده کړو او عملاً به هم یو اپلیکیشن جوړ کړو. په انډرویډ ډیولپمنټ چې کله موږ 2 میاشتې وایو موږ به اول انډرویډ پیژنو، د انډرویډ ساختمان به پیژنو، زده کړو چې څنګه ساختمان لري. همدارنګه ځینې عام موضوعات لکه اکټیویټي، لیاوټ، منیفیست دا شیان سره به بلدیږو. همدارنګه څنګه اپلیکیشن ډیزاینوای سو، پروګرامینګ نه صرف هغه ډیزاین موږ څنګه کولی سو هغه به په ډول زده کړو. همدارنګه سروایس او براډکاسټ ریسیور دا ځینې کمپوننټس چې د انډرویډ هغه به هم زده کړو. او د دې ترڅنګ اسکویلایټ چې خپله انډرویډ لپاره دغه ډیټابیس دا به هم زده کړو چې موږ څنګه کولی شو اسکویلایټ ډیټابیس څخه معلومات راواخلو او ثبت یې کړو. کله چې موږ دا زده کړل بیا موږ راځو اپلیکیشن په پروژې باندې کار شروع کړو. د صفر څخه بیا در اخره پرې یو اپلیکیشن جوړو چې هغه هم د ګډونوال په خوښ چې هر ډول اپلیکیشن دوی انتخاب کړو. نو چې کله موږ دا زده کړل د دې بعد به بیا زه تاسو ته درواستم چې موږ څنګه کولی سو د انډرویډ اپلیکیشنونو څخه پیسې لاسته راوړو. د انډرویډ اپلیکیشن څخه موږ څنګه کولی سو پیسې وګټو، د دې په اړه به هم زه پوره معلومات درته درکړم چې موږ څنګه کولی سو د انډرویډ اپلیکیشنونو څخه پیسې وګټو. د ګوګل اډموب څخه پیسې لاسته راوړلی سو، همدارنګه ګوګل فیسبوک ایډنس نیټورک څخه موږ څنګه پیسې راوړلی سو. زه به دلته تاسو ته درواښیم چې زه د دغه نیټورک یا د دغه شیان څخه زه څونه پیسې لاسته راوړم. تاسو ګورئ دلته زه تاسو ګورئ فیسبوک ایډنس نیټورک دی. زه د دې څخه اوس هره میاشت ګورئ 28 ورځو کې ما $2.90 لاسته راوړي. تاسو هم کولی شئ چې اپلیکیشنونه جوړ کړئ او د هغه څخه وروسته هغه منیټایز کړئ او د هغه څخه پیسې لاسته راوړئ. ګورئ په 43,000 اعلان زما په اپلیکیشنونو کې لیدل شوي دي چې د دغه 43,000 اعلانونو څخه ماته $2.90 راغلي، دا په تېرو 28 ورځو کې. که چېرې تاسو راسئ دلته وګورئ زه به خپل نور دغه درواښیم، زه خپل پی آوټ درواښیم تاسو وګورئ چې ما څونه پیسې د دغه اپلیکیشنونو څخه لاسته راوړي. تاسو ګورئ زما تقریبا دا یو $200 دلته اوس په پینډینګ کې دي، ماته راځي. دا د تیرو میاشتو دي. همدارنګه تاسو ګورئ ما دا $2.90 $80 $20 $43 $41 $80 $30 داسې پیسې ماته هره میاشت راځي. د چی څخه د انډرویډ موبایلو کې هلته چې اعلانونه پکې ورکول کېږي د هغه څخه ماته دونه پیسې راځي. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل په کور کې ناست کولی شئ چې پیسې لاسته راوړئ د انډرویډ د موبایلو د جوړولو په واسطه باندې. همدارنګه ماته د ګوګل اډموب چې دا ما لږ وخت کېږي فعاله کړې هم ماته پیسې راځي. تاسو ګورئ ما په اوس نن 18 تاریخ دی، دغه 18 تاریخه پورې ما د ګوګل اډموب څخه تقریبا $22 $21 $1.8 راغلي دي په دغه 18 ورځو. چون دلته دا ما ډېر نوی فعاله کړي، ما د دونه اپلیکیشنونه مې ګوګل اډموب سره نه دي رجسټر کړي، بیا هم ماته تقریبا $22 په دغه تیرو 18 ورځو کې ماته راغلي دي. تاسو کولی شئ د هغه ووینئ. په تیرو 2 ورځو کې ماته $1 یعنې د ورځې ماته $1 د ګوګل اډموب سم راځي، د دا ځای سم راځي او د فیسبوک اډرس نیټورک څخه ماته راځي چې تاسو د مخ ولیدل چې تقریبا ماته په تېره میاشت کې یا تېر 28 ورځو کې ماته $2.90 د دا ځای څخه ماته لاسته راغلي. نو موږ کولی شو چې کله تاسو دغه کورس ما سره تعقیب کړئ تاسو هم کولی شئ چې پیسې لاسته راوړئ د ګوګل اډموب څخه، همدارنګه د فیسبوک ایډنس نیټورک څخه. او موږ به په دغه کورس کې په
په ریل پروجیکټس باندې به کار کوو یا داسې نه چې یوازې موږ نظریې اخلو یا ریل پروجیکټس چې کوم ما جوړ کړي چې کوم اپلیکیشنونه چې زه لرم په هغه باندې به کار کوو یا چې تاسو کوم اپلیکیشن انتخاب کړئ په هغه به کار کوو. زه به دلته خپل یو اپلیکیشن در وښیم. دلته تاسو وګورئ. دلته به تاسو ما خپل یو اپلیکیشن چې پښتو انګلیش ډکشنری ده چې په دا اوس وختو کې ما ګوګل پلی سټور ته پورته کړل. تاسو ګورئ دا د هغه یو ریل پروجیکټ لیست وینئ چې د اپلیکیشن دلته جوړ شوی دی. دلته هغه مین اکټیویټي هغه اوله صفحه ده. همدارنګه کوم کلاسونه یا کوم دغه شیار ټول هغه لیدای شي. دا ټوله ما خپل د صفر څخه بیا در پای پورې د اپلیکیشن ما جوړ کړی دی. پلی سټور ته مې پورته کړی دی چې په دې کې تاسو کوای شئ چې هر ډول پښتو لغات معنا پیدا کړي. همدارنګه د هر لغات لپاره عکس هم درته راولي، د ویکیپیډیا څخه معلومات هم راخلي. نو تاسو ګورئ دغه ټول پروجیکټس لیدای شئ. دلته ما جاوا کلاسونه دي، مثلا ویو اکټیویټي. تاسو ګورئ په هر ځای کې دونه کوډ شوی دی. دا هغه لیدای شئ. دا ټول به موږ وایو ډېر اسانه دي. که چېرې تاسو علاقه ولرئ، علاقه وساتئ، هغه تاسو کولی شئ اسانه زده کړئ. همدارنګه زه دلته خپل لیاوټونه در وښیم. مثلا ویب اکټیویټي داسې یو لیاټ لري چې دلته لغات راځي. دا هر لغات لپاره خپل دغه ځایونه جوړ شوي دي. د اپلیکیشن ډیزاین به زه دلته در وښیم. نو ټوله دغه ټوله څه موږ کولی شو په دا 3 میاشتو کې زده کړو. که چېرې تاسو ما سره دوامداره واوسئ او پوره فهم سره درسو ته پام وکړئ. همدارنګه موږ دلته تاسو هغه ډیټابیسونه چې موږ اسکولايټ ډیټابیس سره خپل پروجیکټ لینک کړی، دلته ډیټابیس سره څنګه موږ پروجیکټ لینک کولی سره ټوله شان په دې کورس کې تاسو زده کولی شئ. په ریل اپلیکیشنونو به کار کوو په دا کورس کې. نو هیله ده چې تاسو دا کورس په اړه یو څه معلومات لاسته راوړي. که چیرې بیا هم تاسو پوښتنه لرئ، تاسو کولی شئ ما سره په واتساپ ګروپ کې چې یاست هلته زما څخه پوښتنه وکړئ، ما ته شخصي پیغام راولېږئ. او هغه کسان چې دا ویډیو د یوټیوب د لارې ویني هغوی دپاره وایم چې د دغه کورس د جوین کولو لپاره کوم د واتساپ ګروپ چې دی د هغه کې ما هغه لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی. د هغه لارې تاسو کولی شئ چې ما سره په واتساپ ګروپ کې جوین شئ. دا کورس چې دی دا میاشتنی فیس لري، ځکه د داسې یو کورس آماده کول واقعا هم ډېر سخت کار دی او ډېر کار غواړي. نو ځکه دا کورسونه یو اندازه فیس هم لري، ډېر لږ فیس دی. که چېرې کسان چې فیس ورکولو توان نه لري یا مشکلات لري، هغه ما سره کولی شي شخصي تماس ونیسي یا ما سره په واتساپ ګروپ کې راسره دغه وکړي. هغوی دپاره زه خاص تخفیف په نظر کې لرم. کولی شي تخفیف کې راسره اوسئ، ځکه زموږ اساسي هدف دا دی چې موږ د ټکنالوژي سره خپل هیوادوال اشنا کړو او د دې د لارې دوی څنګه کولی شي پیسې لاسته راوړي. اوس که چېرې په افغانستان کې تاسو ګورئ په 28 ورځو کې $100، هغه هم دا چې بېله دې چې ته کوم کار وکړې، یعنې بېله دې چې ته یو ځای کار وکړې، دا ډېرې پیسې دي. نو موږ کولی شو چې په نور هیوادونو لکه هندوستان، پاکستان، ایران، دا خلک د انټرنیټ له لارې ډېرې پیسې لاسته راوړي. نو ولې موږ افغانان حال دا چې موږ افغانستان کې موږ د کار لپاره کوم زمینه نه لرو، ډېری ځوانان لپاره دوی کولی شي آنلاین پیسې لاسته راوړي. نو ډېر مننه چې ویډیو مې در پای پورې وکتل. که چېرته تاسو غواړئ زما سره په دا کورس کې یو ځای شي، هغه کسان چې د یوټیوب د لارې دا ویډیو ویني هغه کولی شي لاندې په ډسکرپشن کې ما د واتساپ ګروپ لینک ورکړی، دغه لارې زما سره په واتساپ ګروپ کې سره یو ځای شي، ما ته شخصي پیغام ورکولی شي. زه د دا کورس په اړه مکمل معلومات درکولی شم، هر یوه ته جلا جلا. نو ډېره مننه، ژوندی اوسئ، آباد اوسئ.